خو که چېرې مونږ خپل ځان په خپله د ځان نه د بهترۍ کوشش شروع کړو نو څه به کېږي او که زمونږ د یوې هفتې ګول دا شي چې زمونږ دا هفته به د تېرې شوې هفتې نه ښه کار کوو نو څه به کېږي او که زمونږ د دې میاشتې نیت او مقصد دا شي چې مونږ به دا میاشت د تېرې شوې میاشتې نه بهترین کار کوو نو څه به کېږي او که په مونږ او په تاسو کې دا جذبه پیدا شي چې ما کومه اداره یا انسټیټیوشن جاین کړې ده نو تر هغې پورې به زه دا نه پرېږدم تر څو پورې چې دا د خپل جاین کولو د حالت نه بهتره جوړه نه کړم نو تاسو بیا وګورئ چې د ژوند په خوږو باندې پوهیږئ او که نه بلکې د ورځو او د هفتو په اعتبار سره به ستاسو په ژوند کې او په ادارو کې سکون او ترقي راځي ډېرې ادارې داسې جوړې شوي چې د یو خاص مقصد د حاصلولو دپاره ولې عظیمې ادارې هغه وي چې هغې کوم مقصد دپاره جوړې شوي هغه په یو قانون نه ایروي بلکې د هغې دپاره داسې یو نظام جوړ کړی وي چې هغه هغوی ته په خپله یاد وي او د هغې امپلایز تم او دغه شانتې هغه ادارې په خپل چارپیرچل کې په خپل معاشره کې تر دې پورې چې په غونډه دنیا کې خپل امپیکټ کریټ کوي او کم افراد یا ادارې چې خپل مقصد ایر کی نو بیا همیشه هغوی خپل ځان د نورو سره کمپیر کوي او دا خبره هغوی نه ایره شي چې خپل ځان او اداره به زه څنګه ډیولپ کوم نو خپل ځان او اداره تر هغه وخته پورې یو انسان نشي ډیولپ کولی تر څو پورې چې دی د خلکو کمپیریزن پرېږدي او خپل ځان سره کمپیریزن وکړي نو هله به دوی مخ پر وړاندې ځي او بیا داسې ادارو کې افراد هم صرف د پروموشن او د بینیفټس په چکر کې وي یعنې هغوی هم مقصد هیر کړي وي ځکه چې د ادارې مشر یا فاونډر مقصد هیر کړي وي موږ نه څوک تپوس وکړي چې ستاسو مقابله چا سره ده نو موږ به ورته وایو چې زموږ مقابله هیڅ چا سره نه ده نو که داسې ووایو نو څه به کېږي که هغوی بل تپوس وکړي چې تاسو د نورو خلکو نه په څه کې بهتر یې موږ به ورته دا جواب ورکوو چې چونکې زموږ نورو خلکو سره مقابله نشته دی نو مونږ تاسو ته څنګه دا در وښایو چې مونږ د هغې نه په څه کې بهتر یو خو که چېرې هغوی مونږ نه دا تپوس وکړي چې مونږ تاسو سره بزنس ولې وکړو نو مونږ به ډېر په پوره اعتماد سره انشاءالله جواب ورکوو چې د دې وجې نه تاسو مونږ سره بزنس وکړئ چې زمونږ اوس بزنس چې کوم دی د تېرو شپږو میاشتو د بزنس نه ډېر بهتر شوی دی او اوس چې مونږ څنګه بزنس کوو نو انشاءالله شپږ میاشتې پس به د دې نه هم ډېر بهتر وي ولې چې مونږ سهار راپاسو نو د یو واضحه مقصد د احساس سره راپاسو او بیا د هغه مقصد پوره کولو له خاطره مونږ کار کوو او غونډه ورځ د هغې مقصد پوره کولو کې خپل سوچ فکر او عمل استعمالو او تر دې پورې چې ماښام واپس راځو نو مونږ ډېر اطمینان سره یو چې نن ورځ مونږ ډېره بهترینه تېره کړه د خپل منزل اړخ ته د تګ باره کې او دغه شانتې هره راتلونکې ورځ زمونږ د تېرې شوې ورځ نه ډېره بهتره وي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي